وا تادین خان خو بیا زړونه وګټل او ټول سیاسیون یې خجالته ملامته او خړ پاتې کړل. دا چې تادین خان څه ویلي دي او نور سیاسیون څه وایي ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. رمضان بشردوست پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې قاسم سلیماني څو ځلې غوښتل چې هرات ولایت کې د سلما بند له منځه یوسي، خو په دې کار کې سلیماني پاتې راغلی و. مجید قرار بیا ورپسې لیکلي چې د غزني په سقوط کې د سلیماني لوی لاس او هغه د محقق کسانو په واسطه د ښار مهمې پوستې خالي کړې وي تر څو غزنی اسانه سقوط وکړي. خو بله خوا د کندهار امني قمندان جنرال تادین خان د سلیماني په اړه بیا داسې ښه او زبردسته لیکنه کړې ده. په عراق کې هلاک شوی ایرانی جنرال قاسم سلیماني نه یوازې بین المللي تروریست و بلکې په افغانستان کې هم په وحشتونو کې ښکیل و. هغه په افغانستان کې د زرګونو ښځو ځوانانو او سرتیرو د شهادت لامل شوی دی او که ژوند ته پرېښودل شوی وای ممکن په افغانستان کې د نورو وحشتونو لوی لامل هم قاسمي سوی وای. ډېر متاسف یم چې زموږ سیاسیون د ملت له فکره برخلاف هغه ته د ستاینې القاب کاروي. ګرانو لیدونکو دا وه د جنرال تادین خان وینا چې په خپله فیسبوک پاڼه کې د جنرال قاسم سلیماني په اړوند لیکلې وه. که تاسو هم د سلیماني په اړه کوم نظر لرئ نو مهرباني کامنټ کې راته ولیکئ. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکتله. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.